وختونه ته په هغه پاکه ځمکه باندې ډمې ګډې کړلې کوم باندې چې ابراهیم علیه السلام د توحید مرکز جوړ کړی و په هغه پاکه ځمکه باندې دي ښځې ګډې کړلې کوم باندې چې جبریل علیه السلام اول د قرآن کریم آواز پورته کړی دی کوم باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین خپور کړی دی کوم باندې چې بلال رضی الله عنه د دین اسلام دپاره د احد احد چغې والې وي کوم باندې چې حباب رضی الله عنه په سکروټو باندې واچولی شولو کوم باندې چې حمزه رضی الله عنه تیکه تیکه کړلی شولو لیکن دین اسلام یې پرې نه ښودلو تا په هغه ځمکه باندې ښځې ګډې کړلې ډېر د افسوس خبره ده چې یهودي نصراني هندو دغه جرأت ونه کړلو چې هغه ځمکه باندې ښځې ګډې کړي او مسلمان دغه جرأت وکړلو رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرآن کریم आवाज اوچت کړو تا پکې د څه اوچت کړو د ګانو بجانو خلق د دنیا ګناهونه وکي والله چې د توبې لپاره دغه ځمکې له راځي او مسلمانه تا لاړې هغه ځمکه دې ګنده کړله کوم ځکه چې خلق د توبې لپاره راځي الله دې ذلیل او رسوا کا خیرې مې حق دې دا به کومه درته هغه مسافر چې ورته ناست چې غریبۍ د وجې نه کور پریښي د خپلو بچو درستخانې پریښي خپله ښځه یې پریښي مور او پلار یې پریښي هغوی له حیران شم چې تا باندې اختر هم د خفګان دی تا باندې خوشحالیان یې نشي راتلی ستا اختر چې زه وګورم زما دلته زړه خفه شي او ته لاړې په هغه ځای کې د الله نافرماني کې د دې په ځای به چېرته حج له تللی وي چېرته عمرې ته لاړ شي چې الله رب العالمین درنه راضي شي ته لاړې داسې خلکو ته کېناستې چې په هغې باندې الله هم ناراضه مور او پلار هم درنه ناراضه تمام مسلمانان درنه ناراضه دي په دې باندې